السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان ما امید کوم چې ټول به ښه خوشاله به یې. د واتس اپ نوی اپډیټ راغلی، د هغې نه موږ بالکل بې خبره یو. موږ ته پته نشته چې په واتس اپ کې کوم نوي اپډیټ راځي او د هغې نه موږ څه فایده اخیستی شو، او ځینې اپډیټس پکې داسې وي چې هغه موږ له نقصان هم راکولی شي. مطلب هغه زموږ د پرایوسي یا مطلب موږ چې کوم شونه پرایویټ ږدو یا هغه خلکو ته شو کېدی هم شي. نو داسې ډېر نوي اپډیټس یا نوي فیچر چې کوم په واتس اپ کې دي هغه راځي، نو د هغې نه موږ ته د هغې باره کې هېڅ پته نه لګي. نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د واتس اپ څلور داسې زبردست سیټینګونه ښیم د کوم په باره کې چې زما په خیال تاسو اوسه پورې سوچ هم نه یې کړی او تاسو د هغې نه بې خبره یئ. نو د هغې لپاره به بالکل تاسو زما سره ویډیو پوره ګورئ، زما سره به تر اخره پورې په ویډیو کې اوسئ چې واتس اپ کوم څلور داسې نوي اپډیټس بالکل په اسان الفاظو کې به زه تاسو ته ښیم چې واتس اپ کوم نوي اپډیټس الاو کړي دي. څلور نوي سیټینګونه یا څلور نوي طریقې په واتس اپ کې چې کومې راغلي د هغې باره کې بالکل په اسانه طریقه به زه تاسو ته ښیم. په ویډیو کې زما سره تر اخره پورې اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د پیج ځان سره فالو کړئ. راځئ ځو واتس اپ ته او ګورو چې دا کوم نوي دماکه دار نوي اپډیټ دي په واتس اپ کې چې موږ یې زده کړو. نو ټول نه مخکې زه خپل واتس اپ ته ځم. دا زه خپل واتس اپ ته رالم، تاسو ته په سکرین باندې زما واتس اپ ښکاري. نو ټولو نه اول خو واتس اپ چې کوم دی هغه دا فیچر اناونس کړلی چې بهی تاسو پهله په واتس اپ باندې چاته وایس میسج کوو. نو ګوره دلته کې دا وایس تاسو ته ښکاري، په دې وایس زه کلیک کوم. نو دلته کې وایس کې ګورئ داسې السلام علیکم، څنګه چل دی، خیر دی، خیرونه دي، امن دی، داسې. نو اوس چې کله موږ په دې کې داسې هم کولی شو چې کله موږ په دې وایس دا بټن چې دی دا به داسې موږ دباوونه نیسو بیا نه داسې به یو پرې داسې موږ کلیک کوو داسې. دلته کې اوس د ویډیو آپشن راغی، دا پهله په واتس اپ کې نه. اوس موږ خپل چې کوم ویډیو میسج دی مطلب ویډیو چې موږ لاوله وایس کوو، اوس موږ ویډیو میسج هم خلکو ته لیږلی شو. په هغې لپاره موږ داسې په دې داسې کلیک کوو په دې دغه باندې. هلته ګوره زما ویډیو کېږي ما تاسو ته ښکاري. نو داسې ویډیو میسج چې دی هغه موږ د وایس په ځای باندې بل چاته لیږلی شو. دویم چې کوم سیټینګ زموږ سره دی هغه دا دی چې کله موږ په واتس اپ باندې به چاته میسج ولیږو، داسې موږ دلته کې چاته میسج لیکو، داسې موږ به ټایپ کړو او دلته کې موږ دې نه سینډ کړو داسې. نو کله چې موږ ته پته لګي یار دې کې ما یا دا میسج غلط لیکلی نو دا موږ دې ځای نه داسې ډیلیټ کوو. نو اوس موږ ته دې کې د ډیلیټ کولو ضرورت بالکل نشته. اوس موږ څه کوو، دا میسج موږ ایډیټ کولی شو، مطلب چې موږ دې کې څه غلطي کړې هغه موږ ډیلیټ کولی شو او دوباره دغه میسج سینډ کولی شو. د هغې لپاره موږ څه کوو، د هغې لپاره موږ په دې میسج داسې کلیک کوو او دلته کې به تاسو ته درې ډیټ ښکاري، د ډیټ کې چې کوم دی په دې به داسې کلیک کوو او دلته کې ایډیټ دی دا وینه دا به ایډیټ موږ کلیک کوو. نو دا میسج چې دی موږ دوباره راغی دا موږ دې نه ایډیټ کوو، دا موږ داسې ډیلیټ کوو، دې کې موږ نور څه ووایو او دا موږ دې نه بیا داسې کلیک کوو. نو هغه میسج به اوس واپس هغه ته لاړ شي. صحیح شوه. څلورم چې کوم دغه دی څلورم دریم چې کوم سیټینګ دی زموږ سره په واتس اپ کې هغه څه شی دی، هغه دا دی چې پهله به مطلب موږ داسې یو پرسنل کس چې موږ د هغه چیټ چې کوم دی یا د هغه میسج ځان سره پټ ساتو په واتس اپ کې چې هغه بل څوک ونه ګوري. نو مثال په طور دا زما واتس اپ دی، اوس زما سره دا کس ته زه یم چې د میسج چې دی هغه زه مطلب داسې زه وګورم په واتس اپ کې زما نه موبایل بل څوک غواړي چې هغه دا میسج ونه ګوري. د هغې لپاره موږ څه چل کوو، د میسج به موږ اوس لوک کوو، دې ته به موږ تاله ولګوو، نو دا بل څوک نشي کتلی. د هغې لپاره موږ څه کوو، د هغې لپاره په دې نوم باندې کلیک کوو. نوم باندې چې کلیک کوو دلته به کتل، دلته کې نومونه راشو، دلته کې موږ له اپشن راکوي چیټ لوک. په دې چیټ لوک چې موږ داسې کلیک کوو نو دلته کې به زه دا آن کړم داسې. دا آن چې دلته کې به زما نه فینګر غواړي، فینګر مې ورکړو، دا اوس زما سره صحیح شو. نو دی اوس زما سره دلته کې راغی دا زما سره پرایویټ شو. د اوس میسج زما نه که د موبایل بل څوک والي نو دلته کې دلته به دا ټارلی د بل څوک والي نو د میسج په واتس اپ کې هغو ته نه ښکاري. دا تاسو ته ګورئ تاسو ته هغو ته نه ښکاري. نو دا به دا لوک چیټ دا ما لوک کړلی چې به دې داسې څوک کلیک کړي نو دلته کې به د هغه نه فینګر غواړي یا به د هغه نه کوډ غواړي نو هغه ته معلوم نه وي. نو هغه ستاسو چیټ بالکل نشي کړی، پټې خبرې بالکل ستاسو هغه نشي ښکاره کولی څو پورې چې تاسو سکرین لاک نه لګوئ. داسې به دلته کې تاسو فینګر ورکړئ یا به تاسو خپل سکرین کوډ ورکړئ، دا چیټ کولی شو. دلته کې د هغه تاسو چیټ کولی هم شئ او هغه ته د دې نه دوباره لیږئ هم شئ. او څلورم دا دریم شو. څلورم چې کوم زموږ سره په واتس اپ کې نوې اپډیټس راغلي
نو هغه دا دی چې اوس پهله به تاسو په خپل سټیټس باندې چې دی تاسو په وټساپ کې سټیټس لګو نو هغې لپاره چې په پنسل باندې کلیک کړو دلته کې به تاسو څه لیکل هم کول داسې لیکل به کول او دلته نه به خپل سټیټس لګو نو اوس موږ چې کوم نوی اپډیټ دی هغه دا مایک والا دی اوس په دې مایک تاسو کلیک کولی شئ داسې او تاسو په وټساپ کې د 30 سیکنډو وایس چې دی هغه خلکو ته مطلب لیږلی شئ خپل په سټیټس باندې لګولی شئ د 30 سیکنډو وایس میسج په هغې کې تاسو هر څه ویل غواړئ نو هغه تاسو په خپل سټیټس باندې لګولی شئ نو دغه 4 سیټینګونه فی الحال ما تاسو سره شیر کړم که ویډیو مو خوښه شوي د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل او پیج سره جوړ کړئ خدای په امان